الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و نبی کریم علیه الصلاة والسلام د سفر د میاشتې 29 ورځ و د جنازې نه راوګرځېدو. د مبارک سر باندې درد راغی. د عائشہ رضی الله عنها خپل راغی ویلي چې زما بل سر درد دی، بلکې مخکې د اعلان نه هغه اعلان وکي. ابن قیم سے فرمایي وجه دا ده چې کله یو سړی د چا سره زیات مینه محبت لري، د دواړو باندې په یو وخت کې یو قسم حالات راځي. رسول الله ورته خبر وکړه کته وفات شوې زب غسلم درکم او جنازه بر مکم. هغه ویل ته خو بل زنانه به وکي، زما بل کوټه کې بناستې نو به موږ بدیه دوتیو. په دې بیان شو چې سړی اظهار د تکلیف کولې شي، خو په دې شرط باندې چې جزې پځې پکې نه وي. خزه سړی له غسل ور کولې شي او خاوند یې خزله. دویمه مسله به دا بیان شو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د رسول الله نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله تاسو له ماجر شری تاسو هم دردمن کېږئ، اجر خو به کوي لیکن دردمن کېږي لکه څنګه چې موږ دردمن کېږو ویلې او بلکې زمون اجر هغه ډبل دی. دغه خبر عبد الله بن مسعود هم کړی و رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چهارشنبه په ورځ باندې د مرض سخت شو، ځکه دوشنبه په ورځ باندې نه جوړ شو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې د څه تکلیف و چې شړې مو به اچولې و، انسان بچ په لاس کې خودو ډیر ګرم وو، بدن یې ګرم وو. سملګرو دا خبره کړې و چې رسول الله بار ملګری د محراب او منبر خوا کې ناشته انصار او جاړي چې د منبر او محراب نه بخیر تشریح کېدو د سورج کې چې دا مریض دی. ډېر له سورج سورج محمد رسول الله مریض وو. وې دغه مشکل نو براوړی غیر اورلې او د حبسې په خانه کې کېلو د پاسه به ابوا شولې. الله له هغه د حکمت علم بدن مبارک لږ زره سپک شو. د ملګرو سره بار لاړو جمعات لا مونږ وکي منبر باندې کېنو سو ملګری ډېر نږدې رالل، ځکه مینه وسره وا او به بده شي مریض تکلیف حالت کې شکل سړی د شیخ ولر عزیز نو تبان جانب مقابل به ډېر د ځړې کې د سره مینه ساتي چې دا ګور نه جوړه دی اوس مو خپل راغلي دي. یو مثال بیان کې یو بنده الله اختیار ورکړي چې دنیا کې پاتې کېږي او قسمه خپل راځي. ابو بکر سے وژړل. ابو سعید سے فرمایي موږ دا مسله زین لراله چې د سړی ولې جاړي. رسول الله خو مثال ذکر کې، لیکن ابو بکر علم وجعو. رسول الله غل ډېر تسلی ورکړه چې ابو بکر شاړه او داغه سخت توصیف وکي. مقصد به کې دا و چې د ابو ګورز ورسته زمانه مشر مقرریږي چې زما سره احسان کړي هغه پورا کړی دی. واجب ابو بکر دی چې د حق به الله پورا کوي تر څو بر زینه شو پورا کولای تر څو هغه پورا نه کی. د انصار توصیف وکي چې دا ورس کمیږي، دوی سره ډېر احتیاط کوي او دا غیر ورسره به ویل چې ازما ملګرو نږدې وخت کې کېدې چې تاسو نه غایب شم او لاړ شم. دغه دنیا په سفر د چا کوم حق ماخسي مال خبره عزت هغه زمانه والي او به د شی ویل چې ګوره دا سره مال به ټول انسانانو ګډیر محبوبي او سید صبر او چې شو ویل یا رسول الله زه خو دی والي خو لراغي چې کله نږدې راغی زما کمیس نو رسول الله چې کله کمیس اوچت کې نو ایستا اغازه د تشیخ کل کې او غاړه دی واخسته. زموږ سره اخري ملاقاتونه دي د صحابه په اړه باندې دا ارمان او چې رسول الله سره څنګه اظهار او زمين محبت وکي. یو بل ملګری راغی زما سره 3 روپۍ دي قسم لوي چې دا ورکا. رسول الله چې کله لاړو ملګرو په دمانه قسم وکړ چې دا کار دی ولې وکي. وزما مقصد د پیسې خصنه ومن ټول د محمد رسول الله نه قربان خو مقصد دا و چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم محبوب شم. صحابه ډیر خیر خلکو قوي خلکو علمن بیرته رسول الله را واپس ملګرو باندې رسول شریف کول راتلو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې راتلو او د خونه بیرته راتلو د فکر ځان بس راخلي. ډیر قوي انسان دی، په ټول انسانانو کې الله له محترم دی، لیکن عاجز دی. دلیل به دې چې د خلکو حاجتونه پوره کوي هغه واجب منګ الله. انت
درې خپل بیبینو په دې کوټو باندې ګرځېدو د میمونې رسول الله کوټه چې لاړ وی ویلې سبب شرط او دا کومه لګرانه ته مېږي چې زنه جوړې مو په دې کوټو ګرځم کسا سوخه کوي زو په یو کوټه کې ډیر شم نو د ټولو ورته ویلې سیده د عائشه نوبته د عائشه رضی الله عنها کوټه کې ډیر ش ملګرو نه قلم او کاغذ طلب کړ سلیکل کوم چې ویل چې راوړو چې ویل نه راوړو چا چې راوړو هغه وجه دار چې رسول الله امر کړی بعض ملګرو ویني راوړو وجه دار چې ارڅ قرآن او سنت کې موجود دي نو صدا خو نه جوړه سره تکلیف ولې ورکو رسول الله ملګرو لوي چې کوم مؤنث مانو چې شي زي د مریض د پوسټ تقریبا 15 درش آداب او عالم لیکلي دی یو په دا چې دا خو کې بو جزې فجر شړې نه کوي او شور شغب بری جوړي ذکر په هغه باندې ګرانه تمامي شیګان ته به اعتراض کوي د رسول الله په ملګرو باندې چې دا کاغذ او قلم ورته ولې راوړو جواب دار چې دا غو مقصد د رسول الله مخالفت نه بلکې باغ باندې شفقت او علي صاحب لویلی او عبدالرحمن لویلی او عائشه رضی الله عنها لویلی او جسمانه به ورسره ابوبکر مسلې به تقریر وکي د مرمنو ډېر احترام ساتي وفدونه راځي د رسول الله په عمر کې جون کې تقریبا اوی وفدونه راغلي وو او جزيره العرب نه يهود نصارا بار کې ځکه د دوه دین نه شریدې نشي د منځو د قشن د علماء مبارکه توصيه وکړه اعتصام د کتاب او سنت قران او سنت باندې په پنځه لګوي ځکه دا هدایت دی د ابوبکر صاحب د خلافت خبره شوی کړي د چا مجمله پرې خو دا وجه دا وکړه رسول الله باغ باندې تشریح وکي ابن تیمیه رحمه الله فرمایي او داخله کې به ونه مني نو کې دې شي د خلکو باندې الله لعنت متوجي شي به اشارتن ورته معلومات کړو چې دا به رسول الله به وشش ځکه تکلیف ډېر سخت يهودو چې کوم زهر ورکړي و عائشه رضی الله عنها ویل شي عائش حق درد ما باندې اوس د شراغه لګزما درغونه شي کټ کړي زموږ نبی شهید دی حکمن میدان د جنگ کې ولی شهید نه یو خو دا وهم خلکو له پیدا شوی وي ک رسول الله چرته ژوندې پاتې شوی وي او شهید شوی نه وي کې دې شي د اسلام ډېر احکامات نورم راغلي وي خو چون کې غلاړو د دین د شناقش دویم د دیو جنا چې د اسلام د دشمنانو د رسول الله په دی وجل باندې زړه یخنش او ناشنا خطرناک مسله به دا وا ک رسول الله چرته په میدان د جنگ کې شهید شوی وي د صحابه به د زړه ټق بیلوي ځکه به حد مینه وسره قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي او د سلف سره هینو تاریخ او سیرت ان شاء الله د رسول الله د اخلاقونه دغه د کورنۍ د تشرینا او د بچانو د تشرینا به بر صحابه او تشریح ذکر کوم تر څو پر چې موږ سره ژوند دی دا مسلمان شي جاری د دې رسول الله د ملګرو مینه محبت بسړي وګوري چې د پیغمبر سره څونه مینه لرله په کوم کیفیت نو کله چې د باندې دا به وشراله قرآنی د شی ویل چې د ذات الجنب او بیماری لګیدلې ده لدود په نامه باندې دوی ور تیار کړه او د حضور باندې رسول الله له ور کړه د الله نبی نو خوړه خو چې کله به وشي تلاړه ویل دا دوی مال اشاره کړي وی فلان او فلان وی تاسو له زوس په زور باندې دراړو مقصد محمد رسول الله بګی داو چې عظمت وجه الله په دې باندې عذاب را نه ولي عباس ویل ته بګی معافزه ته میکا کای د عباس فضیلت مخکې ذکر شوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل وړو ویلي او ملګر له چې اوبره وړي غسل به حکم ځکه قانون درې شکل انسان نشي دغه نه ورسره به غسل کوي نو غسل چې کله وکي چې کېدو بیرته را پرې وته به چې کله هوش کې راغی ملګر له چې به اوبره وړي چې به اوبه په ځمانه واښو چې کله اراده لوچې ته دلله نو به را پرې وته دریم کړه دا کار وشو اخري ویلې ځکه نشم له عائشه ویلې چې ته ابو بکر له سو ولېګا چې زما په ځبن ودرېګو د ملګر له جمع ورکې غویل یا رسول الله خو ډېر نرم زړه والا دی حبشي له ویلې وې ته ورشه چې عمر شه بولېږي رسول الله غوسه شو ویلې تاسو د کار کوي لکه څنګه چې یوسف سره زنانه وکړو مله مال دوکرا کوي د تشبيه سره به خبره کې زما خبر ولې نه مله فالقي مچې د ابو بکر مخې کېږي عبد الله بن زمعه ته ورولې کو سلام په واچو ویلې ابو بکر رسول الله ویلې چې زما په ځای د منځله ودرېږي د عائشه مقصد دا و چې رسول الله په وجود کې دغه په مرز کې بری مصلی باندې ولې زما بلار ودرېږي خلک ور باندې بدفعلی ونه نشي او د حبسه مقصد دا و چې زما بلار دمر اوچت انسان دی د رسول الله په ژوند کې دغه په ځای باندې ولاړ د منقبت غټل ګران کار دی منځ کې جمعه اعلی ظاهر د معلومیږي چې شرط د کتابونو نشه د جمعې د منځ ابو بکر شپ کړی یا رسول الله راوته دی دفتر ورشه شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام وروته اسامه صاحب سره عباس صاحب دی سره علي صاحب دی فضل دی
نو به سوال دا ورته چې انت جمع ودا څنګه د ملګری وسته ایثار و د مریض پختن له بده اشارېږي ابو بکر شپ اراده ورسه کېدو لرله لیکن اشاره ورته وکړه د چپ طرف له رسول الله کیناسو خلکو اقتدار ابو بکر بس واغره محمد رسول الله بس امام مقتدی شو مقتدی امام شو اسامه سے فرمایي زو تر عالم رسول الله به سترګم پټې کړې وي او خبرې مې نشو کولې وی وخت د سترګې راو کلاو کړې چې کله زوري د منو درې کړته لاسونه د اسمان په طرف باندې اوچت کړو زما پر سر باندې لاس راخ کو نو ماده چې ویل چې مال دعا وغوښته دغه نو صبر ته لاړو ملګری ویوړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو درهم اشرفي به اغم تقسیم کړي غلامان ما آزاد کړ څومره استه چې واغې ټول راوخه بیت المال تسلیم کړه او د دې اوسغر وقم د يهودو سره ګروشوي وا ابو بکر شه په وخت کې بیغه خلاص شو قضا عیاض به شفا کې د رسول الله د فقر حاله ذکر کړی دی چې رسول الله بدا ویلی الله د محمد اهل علیه الصلاه والسلام یو ورځ لوګه یو ورځ موړواله کې به شکر باسي او چې کله وږي شي نو به صبر کوي عائشه ورته ویلي د الله نو دعا وکړه کنه چې الله تعالی پراخ رزق درکې وي زما درجه به کمیږي پرې چې باغې درجه کې د ملګرو نظم ډېر اوچته درجه او حقیقت چې په ټول انسانانو باندې بیا کې محمد رسول الله درجه ډېر اوچته ده په دې شپه باندې زموږ پر کور کې دیو کې تیل منو به مې ګوندې نه طرف کړ چې رسول الله خدمت پیو د ټول دنیا بادشاہ اوچت انسان زموږ د الله دوست د موږ له ځین سازي کوله چې ګور دل په توجه نه کوي خبره ده چې الله رب عزت څنګه راضي شي درته چې کله ځښنه شړې په ځما در اواز ولا عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله به تکلیف ور باندې راغی نو د سر برابر کې چې لږ به آرام شي برته به سر پټ شي ام سلمہ ام حبیبه هم خوا کې ناشته وي هغه د هجرت واقع ذکر کړل چې د يهود د قشن عبادت خانه وي پای کې تصویران و رسول الله دې وخت کې د سر برابر کې وی ویل لعنت دې الله په يهود نه سوراو باندې چې کله وبکې نیک انسان مرشد هغه په قبر باندې به ایسه به مسجد جوړ کې البته دوی منځونه کوله تصویران به لګول عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله موږ له دا ویلي چې ګورزمره قبر نو ورسته امت له دا خبره پرې خو د عبادت خاني جوړ نه کوي د شي جمعات کې به منځ کېږي امنا اتفاقی به سره د اتفاق د ټول علماو احناف دغه شوافی دغه مالکین دغه حنابلہ دا مسله ذکر کړه د دین ورسته د رسول الله ملګری په منځ باندې ولاړ دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام پر خپل کور کې دي ځکه کوټه د محراب خوا کې او اخوا وې دې کې دا پردې شکل اخلاص کښ کړه ملګری په دې منځ باندې ولاړ و فتبسم يضحك وې بده شي حال کې چې رسول الله مسکې شو او وې خندل بل خو نشي راوته خدای ملګری چې ولې د دې وجه تبسم او د خندا وکړه مسکیواله چې د کوم مقصد لپاره ما دعوت شروع کړو الحمدلله زه پاږي کې الله کامیاب کړو یقیني چې محمد رسول الله کامیاب کی نور کدا وفاتم شي داغه بچي اولاد امتن به د دین تر قیامت پر مې روان ساتي صحابه فرمایي قسم بالله چې من په محمد رسول الله باندې کله دا نظر ور پری وته د مخې د شي پړقېدو ته بدا ګمان کو لکه د قران یو ورقه چې په سر زر باندې لیکل شي دومره حسین حسن بن ثابت بزکه ویلي ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله ته خو شي لګ انور مشرق او مغرب ټول مروان کړه زما سره وساونه کې څه بشي دل نه دي او بل مرده شي ان د شي بشر نه دل او بل مرده شي بچنه دل وړه د شي لګ ځان شي بخپل جوړ کړي ان شاء الله ورسره شمایلو کې به راځي چې دا کم سړی دی وته به دا ګمان کوله کده قران کریم یو صفحه چې په سورې زر باندې لیکل شوی د قران د مخ خپل مزي بای لري یو رئیس المتقین حسین او بل نه جوړه وسړی چې نه جوړه شنو باغ کې امر کېستا رونق وزي بای او قشنګ راځي او بل نشه خبر علماء به دالي کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو زه ته مینه او سړی چې خپل محبوب ونه ګوري او دوه درې ورځې وروسته څلور ورځې او بینه صفور باندې نظر پرې چې د شي ناشنا کیفیت کې دل لګيږي ته به دا ګمان کوي چې وسه غاړه ته والم ځکه صحابه په خپل فرمایي وینځلو چې موږ منځ کې فتنه کې اخته شوی معنا دا موږ منګړ ورشي او په منډو باندې ورغلي وي د محمد رسول الله خو له غاړه لازم ته توکړې او خپل کړې مې ابو بکر شه براده لره چې ورسته شي وی بده وخت کې رسول الله ملګرو له اشاره وکړه چې مکان کوم معنا په خپل ځای باندې ودرېږي زه دروته نشم ای منځو کې د مازن اوسو د ابو بکر شه براغه وی یا رسول الله ته وشوي ماشاءالله د الله نبی ویل لږ زرم بدن راخ شوی دی
ملګری نور اسلام زکه خو خوشاله شو چې رسول الله راکه شوی دی ان شاء الله ملاقات به سره وکړو. فاطمه رضی الله عنها رااله دا محمد رسول الله د لور د رسول الله فرمایي تاسو ما د زړه ټوټه ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ټول صفاتونه الله بده کړه جمع کړي وو عادت حرکت ناسه ولاړه اخلاق قد خبري او د الله نبی له دومره ګرانه و چې کله به بار سفر باندې وته هم د دې خاله براتلو او چې د بار نه براغه هم د فاطمه خاله براغه حتی در دې پر عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله اچل مدرد لند لیکن چې چا به ورته فاطمه راغله و بدر دوه د خپل ځای ورته پرې خو د ویلوري په دې ځبانه کېنه دومره مینا وې دې چې کله خاله نشته کړه دغه کې ورته خبره کوله نو هغه هم شنه وې مخاندل عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې ما ورنه پوښتنه وکړه چې زما لوري دا څه تر دې ویلې چې تا هم شنه وې خاندل وې دا محمد رسول الله راز دی کله چې رسول الله به وفات شو وې جړه مې په دې باندې وکړه مال ویلې لوري زم وفات کېږم جبريل ما سره وکړه دا قران اړولې د حالت نور هم شي معلوم شي و وې جړه مې په دې وکړه خو به مال ویلې خبا کېږم ما په اهل کې به تمه به اول راځي تقریبا شپږ مې شهور سره درې مشهور دا معنی شپږ مې شهور سره فاطمه الزهرا به وفات شو رضی الله تعالی عنها او ماته دا ویلې د جنت څومره به بین دې ټول سردار ایته مشري وې رسول الله ته تکلیف چې کړه ما ولیدو نو په دې وخت کې ما ته ویلې شو زمره پلار غما به ما ته ویلې چې لوري خپکه غما د نن وخت د نن ورځ نه را پدې خو استغفار مې نور غمونه نه راشي او دیم دا خبره وکړه ته ځکه مخه پکېږي چې تر قیامت پورې د یو انسان دغه نه بچ کې دی نشي د شی په ما باندې راځي معنا مرګ دا په ټول انسانانو باندې راځي ملائکه باندې راځي یوازې موږ الله په پاتې شي ماته ویل حسن او حسین مال راوړه در محمد رسول الله حسین او د فاطمه نه رسول الله ورته کشمالي ویلي چې د اسما کشمالین دي او د جنت د ځوانانو سیدان دي حسین رضی الله عنه نامه پورته رسول الله د شکل باغی کې الله را ګر کړو او د نامه کته د په حسن اسماء رضی الله عنها فرمای وی حسین رضی الله عنه محمد رسول الله په دغه کې و چې سترګونه وخی لاړې ما ورته یا رسول الله ولې جاړي ودا چې بکم ورځ باندې د ظالمان خلک شهیدان بکم ورځ باندې شهید کړي هغه وینه مال جبريل راوړل او د حسن بارکه دي شی ویلي ودا زموږه قیمتي بچی دی چې الله د قومونو منځ کې د پوښتنه باندې جوړ راوړي اتحادونه ور باندې راشي ورسره ان شاء الله د حسن او حسین ډېر وګت تاریخ دا به خیره به بیانو د شي بنی چې رسول الله وفات وشو دي زبور نه د رسول الله ملګری دا ټول یو تشریح کوو ځکه دا ټول موږ سره ایمان دی ایمان حسن څوک دی حسین څوک دی ابوبکر څوک دی عمر څوک دی عثمان څوک دی علي څوک دی معاویه څوک دی رضی الله عنهم دا به ان شاء الله یو تشریح کیږي دا غو به بیني زموږ سره مين دی یو ورځ خطبه ویلې حسن او حسین د شهر روانو د کورنا مرو ته جامې کړې سپینې دیګه پکې وي قدمونه خسلو پر واته رسول الله خپل خطبه قطع کړه او دا واخصه یو په یورون باندې کینه بل باندې ویل چې انما اموالکم واولادکم فتنه امالون اساسو بچی اساسو فتنه را دغه فتنه یقیني ده چې زه ګورم خطبه نه راکته کړم او زه بشر عالم به زنانو بارکه توصیه وکړه د منځونو بارکه وکړه د غلامانو بارکه وکړه قران او سنت اعتصام بارکه خبره وکړه ظلمونه وګوره په دې باندې نه کوي د دې نور عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله باندې تکلیف سخت شو و دا سر مبارک ما د خپل شینې لا یخودلو زما د شینې لا ډډه واره و د احتضار په حالت عائشہ رضی الله عنها خپل کمالات بیانې ان شاء الله د عائشہ تعریف ذکر کیږي چې دا کومه زنانه ده ویزل ابوبکر لوري موضوع برات الله د اسمنونه پورته کړي دي زما په نوبت کې وفات شوی دی اخر وخت کې زما د لاړې وسره وی شوی دی زما په دې کوټه کې دفن دی چې کله روح وته دغه د سر مبارک زما په دې غي کې او یقینا د قیمتي او چته زنانه ده د عائشه سره مینه د زموږ سره ایمان ده ایمان او چته زنانه فقيه زنانه مجاهد زنانه د رسول الله ملګرو په مسائلو کې د رجوع کول زموږ د رسول الله محبوبه ده زموږ د الله دوست ده لوی ولې ده چې کوم انسان د عائشه بدی بیانې ده یا سره داخل به ایمان خلک دي به ایمان ده که ارسوږي ګروافیزو کې شي قبلي يهودي په دې وخت کې عبدالرحمن صاحب راغی زماروره مسواک والو د محمد رسول الله د مسواک سره به شوق مینوا یو عالم تقریبا اوی فائدې ذکر کړي لوی فائدہ پکې دا ده چې څنګه الله په دې باندې راځي کیږي انسان چې کله وفات کیږي کلمه شهادت په خپل باندې راځي و ما ورته چې مسواک به کار دی دا خبره نشو کولای خو په دې سترګو باندې د سترګې هغه په ورواړولې
وې د کجوري د لختنه مې سره جوړ کړو د خپل کې مې واله چې به موقع تو شخو بو کې ملون کې او ور مې کې د مزیدار مسواک کې واله چې په ژوند کې شرط لشنه واله په دې خوا کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو خپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ نشي بچکیږي عمر کې نه راځي هغه څنګه الله د نو ګور ارسړي باندې مر راځي دا ټول محتاج او یا څه د مرګ ور سخت تکلیف دی رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوندۍ چیلینه سرمنو باشي دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسخه کوم ځن کدان لا رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب عزت اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې پکار دی ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په حواله چې د خپل زونه رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهادت موږ برابر کو وی دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک الته ورزي روح ته اخلي دا یو دسته ده یو ملګری به بشره وچت او د دغه ولدان بیا خپل شرعي غو اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پرې دی او کله الله خپل راځي د روح اخلم هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه دغه استاد دی وی دور د اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب الاسلام ملاقات لا ډیر لیوال دی الله سره ډیر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دوی خوشاليږي دغه څنګه ورته الله ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا ده انبياء سره ملا جمع کا صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بکنه وکا محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بکنه وکا دوره جوړه کرتے اصل کړه د الله نه بکنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انسان کوي چې اي خلکو تاسو به رب العالمین نه کومه بکنه غواړي سره دې نه چې موږ نبی ګناګارم نه دي وې دا لاس مبارک دې شو چت کړه دا ما بریغي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو دا لاس مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما په دې کې وې دا سر اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوهه نشم غیر اختیاري زمانہ چې قوت جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه نه چې غریوان شنولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی دی خو خاله وراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا واغو چې شروع جړه شروع کړو ما عزت وجړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به دا خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر وي چې دا وفات شوی خو چې دا خو کشر زنانه و تقریبا رسول الله چې کله وفات کیږي دا تلس کړو عمر دا پاتې کیږي وی بار دا خبر شکر والا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ بچا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خري عباس ورته غوښه شو لا تقدس مو چې دا کړي هغه مړکیږي نور زمونږ د عبد المطلب بچین چې کله مړکیږي د امر دغه په دې مخونه کې مو معلومه منګي ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستانه بورسه سو خلیفہ علي شبي زغه دا نشم کولې ولی ویغه د مرګ په ځنګدن په حالت کې کې دي چې شوی چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زموږ مرګ له نوبت ناراضي به انت احکم ته ډېر په اصلي علي په دې وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو انس ابن مالک فرمایي وزمانه رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ورته پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها دشي مصیبتونه په ما باندې راغله کدا چې د بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشمش سفیر زلن هغه ویل چې دا محمد رسول الله ترور و وی موږ په دې باندې خپنیو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور خو نه راشي ورسره راځي ابو بکر او عمر چې د ام ایمن خو ورغله دا د رسول الله دایوا د پلار وینځه و هغه څه بشړا شو ابو بکر چې ورته ویلي
چې ته ولې ژړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کې دی هغه ویلې زه په دې باندې نه ژړم چې دا د دنیا نه لاړو وې ژړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه کله نور نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګې دي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو دی علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل هغه څنګه بتلم چې څوک ملونه وایي چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وای شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت لوز او باقي ځکه سم دا ډېر تشکو وشاړو چې موږ پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې موږ څه عمر رضی الله عنه راوېستا او دا خبره وکړه چې ارشه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې به وشي راغلی دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا به وشي برته به هوش کې شي او به بس موږ سره دلته منافقان دي ژوندۍ او محمد رسول الله دي زید دي منافقان نو سرونه موږ سنه والا قوا غیزه طرف باندې ابو بکر شپ لاړو درې مله د مدینه منوره نه وړاندې رسول الله په اجازه تلاړو څنګه د ابو بکر شپ خزل توا څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څه کولای کو چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر صاحب چې کله جمعه ته راځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې وکړه سکتر اتلا چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه دا چې اجازه طلب کړو به سلام واچو قربانه سلام قر والا باندې سلام هم پکار دی به ویلې چې رسول الله چرته عائشہ رضی الله عنها ورته ویلې ایز ما بلارا دې کوټه کې دی دروازه چې کله خلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر چې دا صدر اوچت دستور کو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچې کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله چې کله شوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوتا وځ د دنیا رخصت او مقشان خوشبو نه را روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او تا باندې الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرګ باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا مرګ تکلیف دی دوه کړه کوم عذاب کیږي باروتو عمر رضی الله عنه ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر چې دا خبره کوي چې ورته من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر شه بودره دو عمر رضی الله عنه د جمعه په دې کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګ هم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې محمد بندگی کوي محمد خلاړو هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان پوښ کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا د الله په کتاب کې شنه ملګرو ورته ویشه اوشتره به ورته هدایت د الله په کتاب کې شته چې شته عمر سے فرمایي زما راخپیره ماته چې زبرې پوزه باندې را پرې ودم برې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شه بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور ځان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیوز اذان وکم دا تاسو سوي دا رسول الله هم دلته وشي ما به ځانونه کول اذان بهتر عمل دی او شت عمل دی لیکن بلال صاحب دا خبره وکړه وجه دا وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شه ابو بکر زنور د مدینه اعظم زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم بدیږي کې نشته زما قیدی کوم دی کې هغه ورته مزه خو اخر لاړو شام لا عمر صاحب سه بلاړو ډیره مو دوري سه بیره اوسه به من ته وفاتم دلیل بدی چې محمد رسول الله وفات شوی دی کوم انسان چې دا و چې د باندې به وشي راغله اوسم ژوند دا غلطه خبره ده
عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله وفات شو وې دا سره زما د دې ځنی او زما د دې زړه په مابین کې خود له شوی و انصار باندې افاقه راغله جوړواله خپل مابین کې جمع شو ملګرو لوي ویلي محمد صلی الله علیه وسلم خو یقیني وفات شو امیر ټاکل پکار دي په دې کې دوه کسانو امیر خپل طرف څو ګټاګو څو ګونه ټاکو یو دوه کسانو چې عوام رضی الله عنه د قشن معن بن عدي هغه را ابو بکر خواله علي بن ابي طالب او زبير سبه الحشر د فاطمه خواله ورغلي واغله تسلي ورکوله ابو بکر سیب عمر سیب ابو عبیده بن جراح او سید رضی الله عنه بنو عبد الله شل خواله لاړو ټول ملګری خواره شو څوک په یو طرف لاړ شو بل طرف باندې شو بل طرف او دا هغه بهترین صحابي دی عوام سید او مع ابن عدي رسول الله فرمای و الله رب العزت مسجد قباء بارک دي شی ویل چې دغه څه خلک دي ځانونه پاک کوي و عوام هم دی مې ابن عدي ملګرو لویل تاسو ولې خپه کېږئ رسول الله لاړو قسم په الله چې کله ژوند دی اوس ما په ایمان دي چې کله وفات هم دی اوس مې په ایمان شته او رسول الله فرمای ابن قیم سے حدیث نقل کړی حاد الارواح کې و توبه مبارکه هغه انسانانو لدا چې هغه زری دلې مو په ایمان راوړی دي او وکړه مبارکه هغه انسانانو لدا چې زری دلې نه مو په ایمان راوړی موږ تاسو یې کړیو موږ لرونه ویلې دي هغه خو به بالکل په کتابونو باندې ایمانی هغه کتلی دي دغه د وجه په موږ باندې ایمان لري ابو بکر شبیه ویل به خلکو سره خبره کو دا خو موږ رونه دي ثقيفه د بنو ساعده لرا جمع شو ټول ملګری سعد شبیه ویلي و محمد صلی الله علیه وسلم الله دې پر را لګلو سعد بن عباده چې توحید الله خلکو ته تشریکی او دې خلکو له بیان کې شرک ختم شي مدینه کې ډېر لشکره پاتې شو او دې مهاجر کومک کولای نه شو ځکه عاجز و مکه کې مدینه منوره د شکل راغی موږ تایید وکي شهیدانو ورکړو تر دې پورې چې د نړۍ کې د اسلام راغی نو امیر او مشر دا به زموږ د خوانه مقرریږي عمر شبیر امام زم شو شته کې خبره کوم ابو بکر مالو ویل شي کینه غلې ابو بکر شبجک د الله حمد ویل پر رسول سنه ویل پر رسول الله باندې درود ویل به دې انصار دې توصیف وکي چې دا اساس خبره بالکل یقیني او د رښتیا ده خو قسم په الله چې قران کریم کې رب العالمین د مهاجر مخکې ذکر کړی دی په انصارو باندې او موږ له صادقین ویل دي زموږ د شکلونو کې د مشرۍ امارت او د خلافت نه کې موجود دي او سعد بن عباده ویل تعالی په الله باندې قسم درکوم ولې محمد رسول الله د شنو ویلي چې مشران به اغاز ما په قریشو کې راځي مهاجر کې او تاسو به وزیران وای سعد شه ویل چې بالکل صحیح ده دا خبره چې کله هغه وکړه ځان ته ما یو بل ملګری جګ هغه ول موږ به شکار وکړو یو امیر بخپل وټا کو یو بس تاسو نه فصیح او بلیغ انسان دا ډېر خطرناک خبر ملګرو ورته دا نه منو ځکه دې باندې فتنه راځي عمر شه ورته ویل چې ابو بکر موجود دی د پښه تاسو مونږ کړي د پوړا نسو مونږ نشي کولای داس مونږ مشر دی بشیر بن سعد ورته ویل یا ابو بکر لاس تر وګت کدو سره بیعت وکي عمر شه مو سره وکي سبا چې شو ملګرو سره په دې وخت کې بیعتونه کول عمر صلی الله علیه وسلم خبره کوم اوله خبره مې ده ابل ورشه ما کوم خبره کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم به وشه شوی دی او د باندې مر نه راځي هغه کې څه شاو شوی ما زه په پوهه نه ما هغه کې خطا شو دویم ابو بکر چې داس موږ سره مشر دی ورو سره بیعتونه شوی دی اوس مو سره بیعت کوي ملګرو سره بیعتونه شروع کړ یو څو کسانو په فاطمی علي شیخ سعد بن عباده وجب ان شاء الله به ورسره ذکر کوو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په حواله سعد چې په دې ځای کې چې ډیر رشه هجوم جوړ شو نو خلکو چې تاسو سعد وجه سعد بن عباده بعض خلک دا معنی کې معنی چې مسلم ورنه کړه نه هغه نه جوړو ازدحام راغی عمر شبیر چې الله دی وشي یار لا خبره کوي دوست لا یا عمر سے دا خبره کیو وته نو ابو بکر سے به ته تقریر وکړه الله حمد ویلي پر رسول الله باندې درود ویلي ویل چې اے ملګرو کما نه کی کول ازما ته عید وکوي کما بدی کول ګور ازما مخ بنه صحیح ما تاسو له پرشاره تکړه دروغ منوایم او زبر مزون کوم کوم د ظالم مخ بنه سم د جهاد خبره ذکر کړي د فحشان خلک منع کړه به د دفن مسله شو تکفین او تجهیز چاوي مکی له وړو چاوي بیت المقدس له وړو ابو بکر شبیه ویل چې ما د رسول الله نه ورېدلی چې پیغمبر کوم ځای کې مرشي عمل ته بکار دی به مدینه کې اختلاف او چاوي احد له وړو د حمزه رضی الله عنه خپل کاکاله چاوي بقیل له وړو ابو بکر شبیه باندې کوټه کې غسل بشکر کې ویزه خاندان علي شه د فضل له عباس ته شکران دی یو انصاری صحابي ملګری له ویلو چې الله له حاجو کې د غسل کې معاملې ور پرې دی
علي صاحب ویل زما مور په لاس نه قربان یا رسول الله چې هغه خوشبوئی شي زه ژوند دیوم او چې ته ژوند دی ما محسوسه ولا وسم درنه محسوسه مانس ابن مالک فرمایي چې په کومه لار باندې بتلو محمد رسول الله خلکو معلومه کوي په دې لار باندې لاړ دی خوشبوئی د وجنه غسل به ورته ورکی او په خپل جامو کې به جنازه مسله شو تقریبا 15 سره کسانو په جنازه کې لس کسان بری قبر ورتلل سپینګرو په وکړه ځوانانو په وکړه زنانو په وکړه ماشومانو په وکړه رسول الله ابو بکر صلی الله علیه وسلم چې لګ می پری دی جبرئیل په ما جنازه کوي یو غنټه دوه غنټه جبرئیل دل پرې کو دا ملګرو لا هغه په جنازه وکړه روان چې څنګه ورځ باندې ان شاء الله رسول الله دفن او باج واقعات نور هغه به بیان کو دغه نور سب ان شاء الله رسول الله د بیرو تذکرہ به داغه د اولاد تذکرہ به محمد رسول الله اخلاق تقریبا یو عالم په دوله جلد کتاب لیکلی به رسول الله ملګری دا به ان شاء الله ټول تر څو پورې موږ تاسو ژوند دي اوس موږ تاسو ستر د درس هم دوام لري الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین